چې غرمې له دا ښځې وخوري بېګا ته یې نه لري دا ډېرې مجبورې ورځي په خدای واده خاده له څوک لاړ شي موږ پسې دا یختنې ختي وو دا تاسو نه بویځي تاسو نه دا کوي موږ بیا هم خپل همت د لاسه نه ورکوو هغه بیا دلته موږ راوړو دا مینځو پاک سوتره کو صفا سوتره دا به موږ کورونو ته وړو زنانو ته ورکو هغې بیا موږ ته تار جوړوي دغه تارونه موږ تاسو ته ما مخکې وویل چې دا دغه وړیو نه جوړوو دا وړیو نه موږ د وړیو کورونو ته ورکوو دغه زنانه موږ ته بیا تار جوړوي ورکوو په متر کې 3 زره 4 زره 5 زره کوالټي ګنډل فرق لري او دوی دلته وړی په منظم ډول مینځي هغه ټول ګند او شیان ته وباسو او پاک صفا وړی موږ کورونو ته ورکوو چې بیا زنانه موږ نه ورنه تار جوړېږي یو کورنۍ چې 15 کسه اوسي که نه هغې په یو هفته کې یو جمعه کې څو کیلو نو دا د هغوی د کار په وړه لري دوی کولی شي په هفته کې 18 کیلو 20 کیلو 19 کیلو 15 کیلو خو دا ځینو کواریږي دا چې مکمل تیار شي نو یو متر د ده یو $120 تر $110 پورې تمامیږي تار دوی ته سپاره یوازې هو تار ورته سپارو بس دوی بیا دغسې قالینه ترېنه جوړوي رنګه رنګه دا اوله نقشه ده دا سمپل هم لګولی دا رنګونه دي همدغه رنګو په مطابق باندې دوی بیا مخکې ځي نه شکر الحمدلله ټول مې شاګردان دي او ټول بس منندوی دي نن سبا خو چې ځوانان وګوري که لږ هم په غلطه لار لاړ شي نو خامخا لاره دې غلطېږي که نه په خدای ما سره یو مرسته شوې وه په روژه کې دغه کالین او دا سامان مې پرې واخېسته سم نیمه مانه هغه چا واخېسته چې زما نوم چا ورکړی خو نوم به یې نه علم هغه سم نیمه مانه هغې حدیث شریف دی مور وي د ځمکې د 19 دا سختن تعالی په سپیشلی نامه سلام افغانستان ټول ستړي مشي خراغلاس او هرکله قدرمن لیدونکو یو ځلې بیا هم د ښایسته جلال آباد ښار کې یو په جلال آباد ښار کې داسې یو خپرونه درته جوړوم چې ډېره جالبه او ډېره خوندوره به اوسي قدرمن لیدونکو موږ راغلي یو دا د باګرامۍ موړ دی په جلال آباد ښار کې موږ دلته د یو قالینو شرکت ته ورځو هغه قالینې چې په ننګرهار کې جوړیږي ګنډل کیږي او زما خویندې ورونه پکې کار کوي دا قالینې ډېرې زیاتې مشهور دي دا قالینې بهر ملکونو ته ځي پاکستان اول پاکستان ته ځي پاکستان نه بیا چین او همداسې نورو ملکونو ته هلته زموږ او ستاسو هیوادوال او د نورو ملکونو خلک نه استفاده کوي نو ښکلې په زړه پورې ښایسته خپرونه د جواد سیدي صنایي او د قالینو ګنډلو شرکت ته ورځو ګورو دا پروسه د نږدې نه څارو چې څومره خوندوره ده او څومره خوندونه کار کوي او دوی دا قالینې په کوم قیمت باندې پلوري او څنګه یې ګنډي څنګه یې جوړوي ښکلې خپرونه تر پای شېبو پورې وګورئ ملتیا وکړئ زما سره پاتې شئ لیدونکو دغه شرکت ته راغلو راځئ دننه ځو ګورو چې خدای دې وکړي چې دغه شرکت مشر مسؤل کوم کس چې دی مسؤلین دي هغې موجود اوسي او د دې شرکت په اړه پوره معلومات راکړي السلام علیکم جوړ په خیر څنګه خیر جوړ کاکا خیر خوشاله اوسئ کمرمین مخکې راشه سیدي صاحب شته صحیح ده ډېره مننه راځئ مخکې ځو دا شرکت دی تاسې ګورئ د قالینو د ګنډلو افغاني قالینې کومې قالینې چې زما خویندې ورونه په خپلو کورونو کې جوړوي ډېر جالب ډېر خوندوره او کاکا ته راشه لږ معلومات راکړه دا څه دی
دا د ګډ وړۍ دي ښه د ګډ وړۍ دي او دا مونږه دلته مینځو دا چې راوړو که نه اول داسې د ګډ نه چې کټ کوو دا خیرني هغه بیا دلته مونږ راوړو دا مینځو پاک سوتره یې کړو صفا سوتره دا بیا مونږ کورونو ته وړو زنانو ته یې ورکوو هغې بیا مونږ ته تار جوړوي پکې او نو دغه تار چې جوړ کړي بیا هغې مونږ داسې اټۍ کوو هلته مونږ سره شته دي تاسو ته بیا وښیو نو هغه تاسو د کومې برخې دلته مسؤل هستئ زه د ساحې مسؤل یم د ساحې بازار موندنې او نه د هغه د توزیع د خلکو ته کار ورکوو دا کار چې کوو دغه مسؤل یم خوشحاله اوسئ مخکې ځو دفتر ته ځو ملتیا مو کوي او سیدي صاحب سره به کینو او د دې شرکت په اړه د قانونو په اړه به نور معلومات د هغې نه والو سمه بله بله راځئ راځه کمرمین السلام علیکم ستړي مشي په خیر علي السلام علیکم خاص دی صحت مو ښه دی مقصد په خیر ډېره مننه خوشحاله اوسئ زه به د نورو همکارانو سره هم ستړي مشي کوم السلام علیکم ستړي مشي تاسو ستړي مشي مهرباني وکړئ سیدي صاحب خاص دی مهرباني زه به ورته څنګ کې کښېنم خوشحاله اوسئ ژوندی اوس مننه هر کله راشئ وروره خیر راغلی ډېره مننه خوشحاله اوسئ قدرمنو لیدونکو ته خو مخکې مې معرفي کړي خو یو ځل بیا ورته ځان معرفي کړه چې په ټوله نړۍ کې افغانان او د نورو ملکونو خلک دې وپېژني بسم الله الرحمن الرحیم جواد سیدي یم د جواد سیدي د لاسي صنایعو او قالینو ګنډولو تولیدي شرکت رئیس یم په اومه ناحیه د ننګرهار ولایت کې فعالیت کوو چې په دغه برخه کې د غالیو عمده فعالیتونه مونږ ګنډو د پشم نیولو نه د پشم مینځلو نه تر غالیو جوړولو پورې او تر اروپایي مملکتونو استرالیایي او کاناډایي او امریکایي ملکونو کې مونږ دغه صادرات لرو ډېر په زړه پورې څنګه سره دا احساس پیدا شو چې دغسې یو شرکت باید جوړ کړي او خپل تولید باید وسي او هغه نورو مملکت ته یې ولېږي او داسې یو صنایع وي چې هغه د خپل هېواد وسي دا د دې په خاطره چې دغه اکثریت په افغانستان کې د غریب خلکو ته د کار زمینه برابرول په دې خاطر دغه شرکت مونږ ایجاد کړی ده دغه طبقه مونږ دوه طبقه هم زنانه هم نارینه یعنی مؤنث و مذکر په دغه اوسنۍ شرایطو کې مونږ خلکو ته د کار زمینه تقریبا 3000 شاوخوا کورنۍ مونږ سره په دغه شرکت کې فعالیت کوي ماشاءالله 3000 او په دغه طریقه دوی خپل هغه نفقه لال رفقه لاسته راوړي او په خپلو کورونو باندې چې د اسلامي امارت د قانون مطابق هغه فعالیت په خپل کورونو دوی سرته رسوي او موږ د هغې اجورې مطابق د هغې کورو ته رسوو یعنې هېڅ ډول مشکلات هغوی ته ایجاد تر اوسه نه ده شوی نه ایجادېږي انشاءالله بالکل وي یم خرما هم ثواب دواړه بالکل سیدي صاحب لومړی به راشو دې ته دغه راته معرفي کوي دا څه شی دی دغه د تار سمپلونه دی وروره دغه سمپل دی د تار د همدې په ذریعه باندې خلني وړې دا شین جوړېږي د دې په ذریعه موږ اول دغه سمپل دی چې دا یو نښه ده مقصد وای مش نمونه خرمار دا معمولی نښه ده د دغه مطابق موږ رنګامیزي کوو که نه چې تاسو ته موږ هلته د لومړی سر کې تاسو ولیدل چې د وړیو مینځلو پروسه وه وړی چې کله ومینځل شي پاک شي بیا هغه موږ کورونو ته ورکوو د زنانو ته د مختلف رنګونه دي هر یو د دوی لمبر لري تاسو کتلی شئ چې اول 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 تر 20 پورې د هر یو لمبر دی دا یو قالینه کې مثلا جوړیږي او څه چې جوړیږي تاسو جوړوي دا ټول رنګونه استعمالیږي ټول رنګونه استعمالیږي قالینه بیا مختلف سایزونه لري مختلف رنګامیزي هغه کېږي هغه دغه آرډر مطابق کوم یو کس چې موږ ته آرډر ورکوي یا نمونه ورکوي چې په دغه سایز په دغه کوالټي په دغه رنګامیزي موږ ته قالینه جوړ کړه په همغه اندازه موږ ورته برابروو بلې اوس دغه زما څنګ کې ګوري دغه لاندې شتوري رنګ دی بلې که یو سړی وي چې ما مکمل قالینه جوړه کړي خو شتوري رنګ کې اوسي هېڅ مشکل نشته هغه لا اسانه ده یو رنګ قالینه ګنډلو ته هغه بیخي اسانه ده او مختلف رنګونو قالینو ګنډلو باندې دا هغه لږ مشکلات لري هغه استادان جوړوي خوشحاله اوسئ راشه سیدي صاحب دغه به وګورو چې تاسو د لیکلي جواد سیدي د لاسي صنایعو او قالینو بدولو تولیدي شرکت واه ښایسته لوګو دې هم ځان ته جوړه کړې ده نو دا خو یو نمونه ده که نه کله چې مونږ کارګاه د خلکو لپاره جوړوو یا خلکو ته مونږ سمپل خو دی که نه سمپل ده ټریننګ ورکوو ټریننګ سنټر مونږ لرو چې هغه خلک چې تر اوسه پورې زده نه لري د غالیو په ګنډلو باندې هغه مونږ ټریننګ کوو او د وړوکی غالیو شروع کوو تر غټه پورې بیا هغې ته مونږ ټریننګ ورکوو تاسو مهرباني وکړئ هغه سره ته لاړ شئ ښه ډېره مننه بیا دغه تارونه
سیدي صاحب دغه تارونه مونږ تاسو ته ما مخکې وویل چې دا دغه وړیو نه جوړوو دا وړیو نه مونږ دا وړیو کورونو ته ورکوو دغه زنانه مونږ ته بیا تار جوړوي د تار بیا مونږ رنګامیزي کوو دغه رنګامیزي مونږ چې کړی ده دغه تارونه بیا دغه غالۍ مونږ جوړوو برابروو. ډېر ښایسته. لومړی کې دا تار چې دی په یو رنګ کې اوسي که نه کوم رنګ کې دا خو وړی ده که نه دا تاسو ګورئ دا وړی ده دا بیا تاسو فامیلونو ته کور کې ورکوئ وړی ده مونږ دا صفا کړی ده پاک کړی ده ته باندې مونږ پروسس سیستم لرو چې کوم خیره لري یا بیکار مواد لري دغه مونږ پاک سوتره وینځو برابروو بیا دا چې مونږ برابر کړو دا دغسې زنانو ته ورکوو بیا زنانه مونږ ته دغسې تار جوړوي تار مونږ ته جوړوي او ورکوي مونږ ته دغه تار ده چې مونږ ته جوړ کړی ده ګورئ دا تار ده دا د وړیو نه مونږ ته زنانه جوړوي دې ته بیا تاسې مختلف رنګونه ورکوئ دې ته بیا مونږ مختلف رنګونه ورکوي دا چې دلته شرکت ته ورسېږي بیا زمونږ یو کاریګر ده دا داسې کلافوي دا ګورئ تاسو دا کلاف شو دې ته کلاف وایي او دې ته کلاف وایي دا کلاف شوی ده دا مونږ دیګونو ته اچوو دیګونو ته بیا مونږ چې اوبه جوش کو اوبه چې جوش شو مونږ کالر ورته ورکوو د قالینو ګراف مونږ سره شته ګراف مطابق مونږ ورته دا دیګ رنګ اچوو هغه هم طبیعي رنګ یو رنګ که نه مختلف نه مختلف د یو دیګۍ لپاره یو رنګ استفاده کوي بس زیړ تور شین زرغون هر یو دیګ ته هغه رنګ یې اچوو بیا هغه دا تار خپله رنګ اخلي بلې هغه د رنګ پروسه چې مخته زیاته به مزو سمه ده هلته هم به ځو هلته مشکل نشته خو دلته دننه ښار کې رنګامیزي لږ محیط زیست نه پرېږدي هغه مونږ انتقال کړی ده د سیند غاړې ته هلته مونږ رنګامیزي سیستم لرو هلته هم به جوړ کړو انشاءالله زما خویندې وروڼه چې کوم ځای کې کار کوي هغه ته به م ځو د نږدې نه به څارو ټول سمه ده ستاسو په درنښت مونږ به لاړ شو هغه ځای ته چې کوم یو خلک کار کوي تاسو عملاً به هغه کارونه هم په خپل سترګو به لیدلی شئ بلې خوشحاله اوسئ دغه یو تصویر کمرمین ته راشه سیدي صاحب دې خوا راشه دغه تصویر راته لږ معرفي کړئ تصویر راواخله ډېر ښایسته دی ماشاءالله ډېر خوندور جوړ شوی دی چې ځینې دغه پخوانی آثار چې دی یا پخوانی تعمیرونه دي ځینې خلک فرمایش ورکوي اکثرت د جرمني ملکونو کې او بلجیم کې دغه تصویرونه موږ ته فرمایشونه راځي د جوړولو بیا نو موږ دا جوړوو او خپل هغه شخص ته په هغه وخت و زمان رسوو بلې که یو سړی وغواړي که نه چې وایي زموږ د کور یو مشر دی مثلا ډېر په موږ ګران دی یا نازولی دی که نه او هغه مسافر اوسي وایي چې زما د بابا یا زما د پلار جان یا زما د ورور جان دغسې یو تصویر راته جوړ کړه جوړولی شي هېڅ مشکل نشته هر شی چې هغوی وغواړي نو هغه موږ جوړولی شو د جوړولو د هر یو سایز هېڅ مشکل نشته د هر یو نقشې یوازې تصویران عکسونه نه بلکې د ګران هېواد افغانستان نقشې شوې همداسې نور چی شو جاینمازونه شو چې جاینمازونه هلته یو وړوکی سمپل شته موږ جوړ کړی ده هغه موږ لیږلی ده انشاءالله د هغه نور اډونه راځي بیا موږ لوی جاینمازونه هم جوړوو ډېر ښایسته نو که تاسو په هر هیواد کې اوسئ د افغانستان نه بهر اوسئ نو سیدي صاحب سره به رابطه وکړئ او تماس وکړئ او فرمایش ورکړئ د خپلې خوښې چې څومره خوښ څنګه هر یو ملک چې هر چېرته یې د نړۍ په هر ګوټ کې موږ انشاءالله تر دروازې به یې در ورسوو ستاسو د هغې د دروازې پورې موږ انشاءالله خپل تولیدات رسولی شو هېڅ مشکل نشته بله بالکل نو چې څه مو خوښ شولو تاسې وګورئ ستاسو په مخ کې او ستاسې په وړاندې جوړېږي دغه دې ته شانه وایي شانه دې ته شانه وایي کله چې غالی ګنډل کېږي هغه سست دی بیا دا د شانه ویل کېږي دسه شانه ویل کېږي چې دا خپله کلک کوي ځان ډېر ښه ډېر ځان کلک کوي دا په دې شانه ویل کېږي چې ځان کلک کړي تار او دا دې ته څه وایي فکر کوم دی نه به دا تار راوباسي دې ته تار وباسي په دې ګنډل کېږي دې ته کنجک وایي کنجک وایي کله چې غالۍ ګنډئ غالی ګنډئ هلته به تاسو ته زه عملي وښایم چې زنانه ناست دي او خپله غالی ګنډي دا داسې ګنډل کېږي په ننګرهار کې دا لاسي چې ده دا په ولاړه ګنډل کېږي چې زنانه ورته ناست دي دا خو وړوکی سمپل ده او په شمالي ولایتونو کې هغوی په ناسته ګنډل کېږي د ننګرهار غالی د شمالي غالیو نه یو درجه بوچت هم ده چې ډېر مشهورت هم لري بلې سیدي صاحب یو څوک که دغې مهارت ونه لري مثلا
د دغه ټریننګ ته ضرورت شته دی چې ټریننګ وکړي او بیا غالۍ وګنډي یا نور دغه کوم ناس طبقه یا ذکور طبقه چې هغوی د مسلک شوق لري یا په آینده کې مونږ سره کار کوي نو مونږ هغې ته ټریننګ ورکولی شو څومره وخت هغه په 3 میاشت کې هغې ته مونږ ټریننګ ورکولی شو هغه استاذ کېږي بیا خپل کور کې هغه مونږ ته غالۍ جوړولی شي یعنې تر 3 میاشتو پورې هغه بل ته افتخاري کار کوي افتخاري کار کوي بله چې تر څو استاد شي تر څو استاد شي ځکه چې هغه خو په دې 3 میاشتو کې دونه کوي چې خپله دغه ځان رسوي خپله دا کسب زده کوي دا کسب چې کله یاد کو هغه په خپل کور کې علاوه د ستاسو د شرکت نه کار کولی شي ولې نه بالکل کولی شي مونږ په چا مونږ سره ګراو نه ده نه مونږ وجاره که مونږ سره کار کوي هم خطر ښه که نور شرکتونه دي هغوی سره کار کوي کوم پابندي ورباندې کوم قیودات نشته ډېر ښه هغه خویندې ورونه چې ذهنونه یې ښه اوسي وخت لري فرصت لري جواز سیدي صاحب شرکت ته راشه یا مراجعه وکړه یا افتخاري پیس مسم تاسو نه اخلي کار وکړئ کار یاد کړئ خپل آینده را جوړه کړئ خپلو اولادونو ته یو مڼۍ حلاله نفقه وګټئ ښه خبره کوم که نه او بېشکه دا همدا خبره ده چې کوم خلک وزګار دي څه وخت ضایع کوي بې ځایه کیني بې ځایه پاسېږي یا په نشهیي موادو روږدي کېږي نو دې نه بهترین خبره دا ده چې راشي زموږ شرکت ته مراجعه وکړي بدون د کوم فیس نه بدون د کوم امتیاز نه موږ د هغوی هېوادوالو په خدمت کې یو انشاءالله راشي موږ به په 3 میاشتو کې دا په مسلکي ډول موږ دا روزو بیا د هغې نه موږ کولی شو دې ته په خپل کور کې په خپل ځای کې د کار زمینه ورته مساعد کړو بالکل هم دلته دا داسې یو ځای دی چې هم دلته کار یاد کړي یا هم پیسې وګټئ یا هم څنګه پیسې وګټئ هم کار یاد کړئ هم پیسې وګټئ نو د هغوی بیا دپاره د ټول عمر دا یو فن ده چې خپل کور کې کینې خپل حلاله رزق خپل کورنۍ فامیل ته برابر کړي بله په مثال د یو بوټي دی که ته څومره خدمت کړې همغومره به میوه درکړي هغه ستا د لاس کار د هغه کاریګر د لاس کار پورې تعلق لري موږ هغې ته متراج ورکوو په متر کې 3 زره 4 زره 5 زره کوالټي ګنډل فرق لري کوم کوالټي چې نری هغې وجوره لږ جګه ده کوم رنګونه چې ډېر دي د هغې وجوره لږ جګه ده کوم رنګونه چې کم وي کوالټي ډبل هغه وجوره لږ کمه ده نو هغوی د کار د خپل د لاس ګټې پوره لري که ډېر کار وکړي ډېر عایدات به لاسته راوړي که لږ کار وکړي لږ عایدات لاسته راوړی شي ډېر ښایسته یو ښه تکړه استاذ ستاسې د میاشتنۍ تاسو نه څو روپۍ اخلي ښه تکړه استاذ کولی شي چې میاشتې 12,000 نه نیولی تر 14,000 روپۍ پورې ځان ته عایدات ولري ښه ښایسته ښه ښایسته په خپله کور کې په خپله بدون کور کوم کې. مصرف بدون کوم د کرایه نه به در بدون باندې د چا غږي نه د چا غږ نه د چا اواز په خپل کور کې به کښېنې خپل کار به کوې خپل کور دروازې ته به د هغې وجوره رسېږي بله مشران متل کې وي خپله لاسه ګله ګله لاسه لاسه یعنې په خپل عایدات په خپل لاس کولی شي هېڅ چاته به لاس احتیاج نه وي د هغه بالکل ډېره مننه سیدي صاحب ښایسته معلومات زه به نورو برخو کې به موږ سره سیدي صاحب وي او هلته د دوی پروسس د وړۍ د مینځلو فکر کوم کېږي او هلته د وینځلو د پروسس د وړیو پرې مینځلو سیستم ده بله هلته هم ځو ملتیا مو وکړئ دلته یو څو نور تصویران هم ښکلي ښکلي وګورئ خوند ترې قدر لیدونکو هغه استاد ستاسې ګورئ چې ښه منظم هم دی
او لګیا دی فکر کوم چې وړی صفا کوي سیدي صاحب همداسې ده که نه بله دغه استاد چې تاسو ګورئ دغه وړی دلته پرې مینځي دا وړی چې ده دی مخکې راشو راځه ډېر دوړه وي ډېر خاوره وي نو د حفظ صحي لپاره هغه کوم سکیورټي شیان چې دي هغه موږ ورته برابر کړی ده چې دستکش ده موزه ده د دې خولۍ ده ماسک ده دا شیان منظم د کارګرانو برابر ده او دوی دلته وړی په منظم ډول مینځي هغه ټول ګند او شیان ته وباسو او پاک صفا وړی موږ کورونو ته ورکوو چې بیا زنانه موږ نه ورنه تار جوړیږي یعنې وړی بدبوی ونه کي پاک سترې نور پکې کوم مشکل نه وي وړی بوی ونه کي وړی نه د وایروس انتقال نشي زنانه ته څه امراض اوس ډېر شوي دي د هغې له خاطره موږ پاک ستره مینځو بیا له مرګ اچوو چې هغه جراثیم شیان نه لري هغه د منځه لاړ شي ښه وچ شي منظم شي پاک شي بیا کورونو والا ته موږ ورکوو یوازې د اوبو پروسس دی په اوبو باندې مینځئ او وړی یوازې په اوبو مینځل کېږي نور شیانو ګرمې اوبه که یخې ګرمې اوبو اوبو لږ ګرمه یږي شامپو نور پوډر څه خو نه 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 دا خو ټول طبیعي شیان دي نو دا د چې هغه شامپو یا پوډر چې ورکړي هغه خپل خصلت د منځه ځي خرابېږي نو یوازې په تش اوبو دا مینځل کېږي صفا کېږي سمه ده نږدې نه به تصویران وګورو سمه ده مهرباني راځئ ملتیا مو کې دغه وبګورو چې دا وړی څنګه صفا کېږي زموږ ستاسې دغه هېوادوال سیدي صاحب کله چې دا وړی وینځل شي بیا څومره وخت لمر ته پرېږدئ تاسې دا لمر ته اچوئ دغه درجې لمر ته ګورو که نه اوړی که لمر تیز وي ژمی کې معمولا لمر توت وي که نه اوړی کې انشاءالله دا چې موږ واچوو په یو ورځ کې دا وچیږي او اوړی کې یو 2-3 ورځې وخت غواړي ژمي کې 2-3 ورځې وخت غواړي بله دغه ماشین چې دا ستاسو ته وي دا څه شي دی دې کې وړی پرته ده فکر دا تاسو ته موږ په عادي شکل وایو دا لکه هغه بیل غوندې ده که نه دا چې وړی لاندې تاسو وګوره چې کوم یو دوړه لري خاوره لري بوټه شوی یا څه مرداري ولري نو دا هغه مرداري ټول لاندې غورځېږي هغه وړی چې زموږ په کار راځي او موږ ته یې ګټه اخیستی شو هغه وړی موږ بیرته ورنه وباسو بیا دلته مینځو بلې راځئ مخکې لاړ شو کوم تار چې مثلا آماده شوی دی د قالینو ګنډلو ته به دلته شته راځه چې لاړ شو کامرامین راځه له ما سره مهرباني ښه سیسټم خو ماشاءالله فوق العاده بیخي ریډي دی تاسو وګورئ یا تاسو خو ماشاءالله ډېر تار جوړ کړی دی دغه غوټه تاسو ګوره دا موږ ته د ساحې نه راغلی ده چې تاسو ته ما وویل دا بسته چې د بوجۍ وړیو نه بسته بوجۍ ده دا موږ د زنانو نه بیا کیلووات ټولوو په یو هفته کې چې موږ ورته مال ورکو په بل هفته کې موږ دا ورته ټولوو بیا د هغې اجره موږ ورکوو دا ګورې پیسې به هملته کله چې دا لاس په لاس واخلو لاس په لاس ورکوو ورته موږ هملته تله لرو وړوکی تله کمپیوټري په تله ورته وړی ورکوو او په تله ورنه بیرته خپل مال واپسوو اخلو او خپله اجره یې ورکوو یو کورنۍ چې 15-16 کسه اوسي که نه هغې په یو هفته کې یو جمعه کې څو کیلو نو دا د هغوی د کار په ډېره لري دوی کولی شي په هفته کې 18 کیلو 20 کیلو 19 کیلو 15 کیلو نو څونه چې کار ډېر وکړي هغه د عایدات ډېرېږي هغې نه چې موږ راوړو دلته بل موږ کس لرو چې تاسو ما مخکې ویل دغه کلافونه موږ ته جوړوي دا جوړوي که نه
دا قسم بیا پیسې لي دا کس پیسې اخلي دا کلاف کیلو په سر 100 روپۍ دا اخلي دا هغه ګوټې نه دا لرګی لري دغه لرګی ده دلته ایښودل شوی ده دا ګوره زمونږ کس شته هغه بیا د دې نه دغسې کلاف جوړوي یعنی مطلب مسلکی کس دی مسلکی کس ده چې دی نه دا کلاف جوړوي هر څوک نشي جوړولی هر څوک نشي جوړولی کیلو 100 روپۍ هغه اخلي هغې نه چې وروسته شو دا موږ رامیزې کوو چې دغه رنګونه چې تاسو ګورئ دې ته تور رنګ وایي دې ته شتوري رنګ وایي دا سپین ده په سپین کې هم استعمالیږي دا بانجاني رنګ دغه هم شتوري ده دا یې بانجاني رنګ ده سور رنګ دا یې سور رنګ ده دا یې ګلابي رنګ ده دا زیړه شتوري ده دغه نارنجي رنګ ده ټول رنګونه پکې موجود ټول رنګونه پکې موجود دي تر څو یو قالینه ښه فوق‌العاده جوړه تر څو یو قالینه د آرډر مطابق فوق‌العاده جوړ شي او هغه قالینه جوړ شوي دي راغلي دي د ساحو نه سمه ده هغه قالینونه هم ګورو ملتیا مو کې کومې قالینې چې د ساحه کې جوړې شوي دي دا بیا تاسو دلته بازار ته وړاندې کوئ که نه عموما دا نور ملاکت ته ځي دلته چې دی د قالینو ګران دي لږ قیمتونه ګران دي نرخونه ګران دي نرخونه ګران دي اکثرت وادوال دا قالینونه دلته نشي اخیستلی نو دا اکثرت اروپایي یو نیم مینوال خو به وي یا کابل کې ډېر مینوال شته هلته اخلي خو د ولایتونو کې بیا د دې قیمت لږ جګ ده ریټ جګ ده د نشي اخیستلی نو دا اکثریت امریکا کې اخلي دا اروپایي ملکونه اخلي استرالیا کې د ډېر بازار ده اوس په همدې ورځو کې دغه ترکیه کې نمایشګاه ده هلته اخیستل کېږي د ترکیې نه مخکې یو نمایشګاه قزاقستان کې و هلته اخیستل کېده ډېر دا هلته هم تاسو لیږلی وو که تاسو خپله تللي وئ نه هلته موږ لیږلی وو هر یو هلته کسان د دې په ټول نشي تللی د شرکتونو والا د هغې په نمایندګي داسې یو 20 کسه ځي بیا خپل ټول تولیدات یو نمایندې ته ورکوو هغه وړي هلته په نمایشګاه کې خرڅولی شي ستاسو تولیدات هلته وپلورل شول او پر زموږ تولیدات تقریبا د 6950 ډالر ته زموږ تولیدات پلورل شوی دی ماشاءالله د ویاړ ځای دی نو خامخا وایي چې کوشش کوې زحمت وباسئ خامخا نو راحت شته دی بله چې کوشش کوې په خپل لاس زحمت وباسې د پردي مزدوري نه هم بهتره ده سره زر دی بلې راځئ قلنې ګورو په ګډه سره او ملتیا مو کې زموږ سره پاتې شئ کاکا دا قالینه خرڅ ته آماده ده نه دا خرڅ ته آماده نه ده دا اوس مونږ کاریګر نه راوړې ده نو دا بیا یو رقم ماشین د هغه ماشین باندې کټ کېږي دا بیا مینځل کېږي برش باندې ډېر یو میخونو برش کار پکې اوس اندازه ډېر زیات پکې کار شته دی دغه چې ده دا مینځل شوی ده پوه شوې دا مینځل شوی خو د دې دا اوس هغه ته آماده ده دا هغه سر نه راجیګه کوشوي ګورو سمه ده بدونکو ته تصویر ښکاره کړو ماشاءالله دا مینځل شوی ده دا تاسو پرې ده او بلې ډېره نرمه نه ده نه دا نرمیږي که نه دا چې مینځلو سره ډېر ښایسته نرمیږي دا د دې خوبي هم دغه ده او اول خو چې دا هغه بیا لږ ټیټې که نه کلکې بیا چې دا ومینځل شي دا بیا نرمیږي یو قلنه چې دومره تاسې آماده کړئ د چا په فرمایش 100 روپۍ قیمت به ولري دا چې دا 2 دانې جوړه د راستوشه کې دي که نه او دا په حال کې اواریږي او نه دا زینو کې اواریږي زینو کې اواریږي صحیح صاحب که نه دا زینو کې اواریږي دا چې مکمل تیار شي نو یو متر د ده یو $120 تر $130 پورې تمامیږي بله تصویر کې وګورئ ماشاءالله ډېره خوندوره کاکا ته راشه دې دې منځ کې ودرېږه دا ونیسه دغسې ډېره خوندوره قالینه ده او تاسې وګورئ ماشاءالله زمونږ او ستاسې ننګراریان خویندې ورونه
نو داسې ښایسته ښایسته قالینې تاسو ته په خپلو کورونو کې جوړوي خو تاسو کوشش وکړئ هڅه وکړئ چې د خپل افغاني تولیداتو نه استفاده وکړئ او جواز سیدي صاحب سره په تماس کې شئ او فرمایش ورکړئ نو مخکې مې یادونه کړل چې هم خرما هم ثواب نو که تاسو دغسې ښایسته ښایسته قالین د دې شرکت نه والئ زموږ یو څو خویندو ورونو غریبو لاچارو فقیرو مسکینو ته بلا هم د کار زمینه نوره هم زیاده شي څنګه کاکا بله بله همداسې ډېره مننه کوم کېدی تاسې ده ښه دا بله قالینه وګورو دا جوړیږي له خیر سره که نه دی شا ده مخه دا ده ښه دا مخې دا هم بیا منزل کېږي دا مخه بیا تصویر ته راواړو که نه که څنګه م خوښه ده کټی کېږي که نه دا خو وزن کې ماشاءالله اوس وزن لري ومنزل شو دې ته ګابه په نوم قالینه چې ومنزل شو بیا دا سیدي صاحب دې ته کومه قالینه وایي دې ته ګابه قالینه وایي دا اوس صرف ګنډل شوی ده د دې کې رنګونه ماشاءالله رنګونه هم دي او دا صرف ګنډل شوی ده او د کاریګر نه موږ اخیستی ده او د هغې اجورې موږ ورته تسلیم کړی ده د دې دوه پروسې نور پاتې دي هغه دوه پروسې امکانات موږ سره هم نشته چې موږ سره لږ کومک او همکاري وشي د بین المللي یا د حکومت لخوا انشاءالله نو موږ کولی شو بیا دا نور پروسې هم دلته فعاله کړو د ده یو قنچي کاري ده چې هغه هم د ماشین په ذریعه قنچي کېږي اوس بل د دې وینځلو سیستم ده چې هغه مواد پکار ده لیکو کاشتک دا شیان پکار دي هغه وینځل کېږي بار له هغې وینځلو نه دا یو چې مونږ کالي چې ده دا سرې کوو تو کوو نو د ده یو کش سیستم بیا پاته ده یو چیت او قیتان وایي هغه سیستم چې خلاص شو نو قالینه بیا آماده کېږي د تیار ده هغه خوشحاله اوسئ ډېر مننه کوم د دغې قالینو یو څو په زړه پورې د دغه شرکت ښایسته تصویران وګورئ او بیا به د هغې نه بعد لاړ شو ستاسو چې کوم سنټر دي هلته خویندې ورونه کار کوي هغې ساحې ته به لاړ شو ساحې ته ځو او تاسو ته زه به عملي وښایم چې خویندې ورونو ناست دي او خپل کور او خپل نفقه په خپل لاس ګټي او خپل فامیل پیچلوي ډېره مننه خوشحاله اوسئ او قانون لیدونکو ملتیا مو وکړئ او زموږ چینل د مخکې نه ځان سره سبسکرایب کړئ او د ګران هېواد ښایسته افغانستان په زړه پورې جالبې خپرونې وګورئ خوند ترېنه واخلئ قدر لیدونکو د دغه شرکت چې قالینې جوړوي د دوی یو سنټر ته راغلي یو په سخرود ولسوالۍ کې موقعیت لري دلته یو کور دی ورځو به ګورو چې دوی په دغه برخه کې څومره پرمختګ کړی دی څومره مخکې تللي ملتیا مو کوي زما سره قدرمن لیدونکو دا د دې کور ته را داخل شو خوشبختانه ماشاءالله دلته وګورئ تاسو 15 شپږ ځوانانه کار کوي او په دې یو کارګاه کې د کارګاه وایي مثلا د کار ځای موقعیت یو بله کارګاه شته هلته کوچنیان لګیا دي کار کوي نو ماشاءالله دوی په راتلونکي کې یوه ښه آینده لري او ماشاءالله نو قسمت یې په دې ښه دی چې په خپل کور کې ځان دی د یو مړۍ حلالې نفقې کاروبار شروع کړی دی نو قانون لیدونکو چې هر څوک خواري وکړي کوشش وکړي همت وکړي نو لازمي یو رنګ راوړي دلته ګورئ تاسې چې قالینې 100% رسولې ده او نور دوی وګورئ څومره کار څومره وخت یاد کړی دی څومره پرمختګ کړی دی د دې شرکت یو مشر راسره دی بیا هم ښه راغلاست ستړی مه شي ظهین صاحب دلته څومره پرمختګ شوی دی
دا تقریبا ډیر زیات کار شوی دی اوس کنه دا مونږ چې دا کار وکړو بیا دا تاوو هلته شاته بیا جګیږي نو دا قالینه دا تقریبا 15 متره قالینه ده او دا دغسې مونږ هغه ته ورکو نقشې مطابق هو دا تاسو نقشه ورکړې ده دا نقشه ده د دې په مطابق باندې ماشاءالله هغه کو دا سیمپلونه دي سیمپل لګو ورته د دې نقشې امرمنه مخکې راشه همدغه رنګونه ورته ورکو خو شو تار دوی ته سپارئ یوازې هو تار ورته سپارو بس دوی بیا دغسې قالینه ترېنه جوړوي رنګه رنګه دا اوله نقشه ده دا سیمپل هم لګولی دا رنګونه دي همدغه رنګو په مطابق باندې دوی بیا مخکې ځي لکه دا بله نقشه ده د متن نقشه ده هغه اشه ده هغه یې غاړه ده هغه یې غاړه ده او دی متن دی او منځ یې دی دا متن مطلب منځ او د دې مطابق بیا دوی مخکې ځي خلاص تصویر کې لږ وړاندې کړه لیدونکو ته د دې مطابق بیا مخکې ځي ماشاءالله دا څومره خوندوره قالینه ده دا ډېر ښایسته قالینه ده پوه شوې دا دا تاسو چا فرمایش درکړی او دا موږ ته فرمایش راکړی ده همدغه د هغې فرمایش مطابق موږ دا قالینه جوړو 15 متره او 15 متره ده متر په څو تقریبا 3 متره سور دی او 15 متره اوږدوالی ده او نو دا ټول متر حسابېږي او دا متره مربع باندې حسابېږي وروره 15 متر حسابېږي 15 متره راځي متر په څو دا متر تقریبا مونږ دا 4000 روپۍ دوی ته مزدوري ورکو 4000 روپۍ متر هو متر مربع باندې یعنې دا ښه قالینه هو دا ښه قالینه ده دا وطنۍ قالینې دي لکه هغه عام قالینې چې بازار کې خرڅېږي هغه پلاستیکي قالینې دي او دا هر څه د ګډ وړۍ نه جوړېږي او دا مونږ مختلف رنګونه ورته ورکو دې ته بیا ورکو کارګاه نقشه تار هر څه مونږ خپله سرمایه ګزاري کړې ده دې ته ورکو دا بیا جوړی دا چې جوړ شو بیا د دې مینځلو هر څه کو بیا هغه کس ته وسپارو خوشحاله اوسئ ډېر ښه قدرمنو دلته یو څو تصویران هم وګورئ او دلته د استادانو سره به هم خبرې کوو ملتیا مو وکړئ یا د ښکلې خپرونه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې وګورئ قدرمنو لیدونکو یو ځل بیا هم ښه راغلاست ما ډېری شمېر ځوانان لیدلي دي چې هغه په افغانستان کې کار نشته وایي کار نشته لومړی همت کول پکار دي او یو کسب یادول پکار دي بیا به لازمي تا ته کار پیدا کیږي او ته چې هوایي خوبونه ګورې نو خامخا کارونه د کومه شي نو زیاتره ځوانان زه ګورم ایران شو پاکستان شو نورو مملکاتو ته په قاچاقي لارو ځي په مرګونو لارو باندې په سختو لارو باندې نو اخر دې ته راشي چې خپل ژوند د لاسه ورکړي دلته ماشاءالله 15 ځوانان لګیا دي یو سره خبرې کومه ګورم چې دا کسب په څومره وخت کې یاد کړی او څومره د کسب نه راضي دی السلام علیکم استاد جان ستړی مشي چې استاد خیر جوړ په خیر خوشاله اوسئ ډېر وبخښه چې ستا کار لږ سټاپ کیږي نوم دې راته واخله احمد الله د استخرو د ولسوالۍ اوسېدونکی کسب دې همدغه قالین ګنډل دي او همدا قالین ګنډو دا نور شاګردان دي کنه خپل فامیل کسان دي دا ټول د خپل فامیل کسان دي شاګردان میم دي ماشاءالله ته به استاد دي تو زه استاد یم څومره وخت کې دا قسم یاد کړی دا بس د چې ولس کاله بکیږي لس کاله ماشاءالله بیا به ته پوخ استاد نو والله استاد یم شکر الحمدلله الله نه پی راضي کار ښه کار دی ماشاءالله کله چې میلمانه راشي د دوستان ملګري بیا دا قانون چې وګوري تاسو دا کسب وګوري هغه بیا سوي هغوی ولا ډېر ښه ولا ډېر دغه کېږم چې کاشکې زموږ هم دا کار زده وی او موږ هم دا قصب کولی ښه قصب دی ماشاءالله د کور قصب دی ښایسته قصب دی نو ته ورته چې راشه زه بېرته یاد کړم که نه
بس ډېری ځوانان یې نشي کولی چې زړه تنګ کار دی ډېر او ناسته پکې ډېره ده زړه تنګ هم دی خو خوندور هم دی ډېر ښایسته کار دی ماشاءالله ځکه موږ عادت یې ورسره او وخت هم ډېر وشو واړه راغټ شو استادان شو پکې شاګردي مو وکړله ماشاءالله دا ټول دې ورونه دي ورارګان دي دا مې ورارګان دی یو مې ورور دی نور ټول ورارګان دي ماشاءالله نو دا هم د ویاړ ځای دی چې ستا د لاس لاندې خو کار کوي که نه یو غلط عمل افعال خو نه کوي په غلطه لاره خو نه ځي که څنګه نه شکر الحمدلله ټول مې شاګردان دي او ټول بس منندویه دي نن سبا خو چې ځوانان وګوري که لږ هم په غلطه لار لاړ شي نو خامخا لاره دې غلطېږي که نه صحیح خبره ده څوک نشهیي مواد استعمالوي څوک یو کار کوي څوک بل کار کوي که نه الله تعالی دې په ټولو باندې ورحمېږي ډېره مننه دا کلونه څو متره تاسو رانیولې له خیره سره 15 متره 15 دا به څومره وخت نیسي دی خو وشولې لغه 3 میاشتې بس باندې 3 میاشتې کېږي ډبل 15 متره ده که څنګه یو فکر کوم یو هم جوړه کړې ده نه بس 15 متره ده 15 متره که نه نو کار خوند کوي شکر دی څومره راضي یې خپل کار نه ولا ډېر راضي که نه ها خپله په شوق د خپل ځان ته کله شی جوړ کړي دي کور دپاره اوسه پورې خو نه دي جوړ کړي نه دي جوړ کړي اوسه پورې نه یې دي جوړ کړي که نه ښه ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ نو ستاسو وخت نیسم تاسې کار کوئ سمه ده مننه ژوندی په دې کې وبخښئ یو دوه وختې مې نور ذهن ته راغلی سخت پکې څه شی کار پکې کوم یو سخت دی سخت پکې همدغه استادي نسخه ده بس نقشه سخته ده او بس همدغه استادي صحیح را جوړه کړي صحیح را جوړه کړي چوکاټ یې صحیح کړي نسخه وکړي دغه استادي پکې استاد شاګردي خو نور دغه شاګردي د شاګردان درپسې ناستې دي بس ښه په تاوه باندې شاګردي درپسې کوي اوس دې کې د کوم یو استاد کړی دی که نه ښه دی دا ګزاره کوي استاد دی هغه د شوي نسخه مې ورته پرېښې ده ښه دی قابو دی دا م استاد دی ښه بس استاد یې وګڼه او استاد یې وګڼه داسې وخت به راشي بیا به یو بل سره خبرې نه کوي او استاد دی قابو دی ماشاءالله هغه دی خوشحاله دي سره راحته دي که نه او ټول ماشاءالله ورارګان مې دي او شاګردان مې دي ښه خوشحاله دي را سره او نو د خوشحالۍ ځای خو دا دی چې خپل کور کې ګټه کې او که نه کور کار د خپل کور کې شروع کړی او 10 کاله وشول چې دا کاروبار تاسې کوئ 10 کاله مې برابرېږي نو په دې 10 کالو کې به څومره قلنې تاسو جوړې کړي ولا څه ویم حساب خو ورته نه دی کړی بې حسابه به م جوړې کړي شمار یې نشته که نه نشته دی ډېره مننه کامیابه اوسئ ژوندی خوشحاله اوسئ د دې ځي یو څو ښکلې تصویران هم وګورئ زموږ دا ورونه لګېدل د کار کوي ملتیا مو وکړئ
قدرمن لیدونکو تاسې د ورونو سنټر ولید موږ هغه سنټر ته تللي یو دلته اوس راغلي یو شیخ مصري کمپ ته د خویندو سنټر ته راغلي یو ګورو چې زموږ خویندې دلته کار کوي او دلته څومره پرمختګ شوی څومره د خپل کسب نه راضي دي ملتیا مو کوي خبرونه تر وروستۍ شېبو پورې راسره په ډېره مینه وګورئ زما سره پاتې شئ قدرمن لیدونکو بیا هم ښه راغلاست دا د تار غوټه چې زما په لاس کې ګورئ دا د یو څو کورنیو د روزمره ژوند نفقه ده نو تاسې ګورئ دلته زما دغه خویندې کار کوي په روزمره ژوند کې ځان لپاره یو مڼۍ حلاله نفقه پیدا کوي دا چې دلته ولې راغلي دي د مستۍ نه دي راغلي د مجبورۍ نه راغلي دي نو هغه مشران وایي که نه وایي بده ورځ چې دا ورور نه لري نو د دې یو مشره یو مور را سره ولاړه ده دې سره خبرې کوم او د دې په اړه ترېنه لنډ معلومات اخلم. السلام علیکم. علیکم سلام وروره زما نوم زاهده کوټواله ده
شیخ مصری کې کار کوم د ښځو شورا کې ماما 18 کاله کېږي چې ما شاګردي کوله او شکر الحمدلله خپل کار مې روان کړی دی دغه یو 200 شاګردان مې را سره کار کوي دغه ماشینونه مې ورکړي دي دغه باندې خو اران لګېږي دي که موسسه راشي خطر خکرا نه شي بس دغه 2 روپۍ ورکوه د کیلو په سر باندې نو څوک 1 کیلو کوي څوک 2 کوي د مجبورۍ نه کونډې رنډې ما سره دي یتیمان ولا په غاړه دي څوک کونډې دي څوک رنډې دي دغه ځله راځي او 12 پورې ما سره کار کوي به کورونه ماشینونه ورکړي دغه پښ مخیب استاد راوړي هغه شرکت والا راوړي د شرکت والا چاته نه ورکړي خو ما دغه لګوړو کې تجارت شروع کړي د جیب په پیسو باندې دغه په 200 روپۍ کیلو اغستې ده نو 2 روپۍ په مزدوري ورکو دغه 150 سالويخ په کې موږ تم پاتې کېږي د 15 روپۍ 2 روپۍ دوته موږ ورکو دغه تار خوشاله اوسئ ته ویل چې څو خویندې تاسو سره کار کوي ما سره خو په دې حجره باندې چې څوک کار کوي دا 1.5 کسان دي خو اوس چې را سره دلته راځي کمې دا 50 کسان دي ټول هم دا مستحق او غریب او بېوزله ټول هغه مستحقه ښځې دي که نه زه غواړم چې دوم د سینما غوندې لږ مخکې لاړ شي زه اوس خپله نښه نفره کور کې الله ساتي نښه نفره خو یو فامیله بس یو ځل لګېږم دا خاوند مې چې دی عملیاتي دی 3 عملیات یې کړی مزدوري نشي کوي لورانې مې چې دی یوه کونډه ده بل هم را په غاړه ده خو دغه د دې کونډې او د دې بلې چرسي ته مې ورکړې دا هم را په سر ده خو بیا هم شکر الحمدلله د بل د سوال او پښتاني شکر الحمدلله د خپل همت هم کار اغستی دی خو دغومره زه غواړم چې موږ سره داسې مرسته وشي لکه د حکومت د خوا نه چې دغه نور هم په خپلو کې ودرېږي دا په ډېر بېګا پورې کې 2 کیلو نشي کولی نو زه غواړم چې موږ سره داسې یو دغه شي چې یو 200 نورې مېرمنې موږ سره کار وکړي قسم په خدای نن یو ښځه راغلې وه کونډه وه وایي 2 مې واړه زامن دي نور علي ورونو م راوشړل ما دغلته مې پناه راوړې ده داسې یې وجړل ما زموږ هم اوس وسه نشته دی قسم دی د ما نن 3 ورځ ده چې زه ناره یم و خیر دی سوال یې وکړو نمبر یې راله که دغه مې د لیور نمبر دی ما چې ما سره مرسته وشوله و خیر دی وړی یم درته کوم هر یو کار یې زه درته کوم خو پښتانه شکر الحمدلله داسې وتې نشو سوال او د هغې نه هم دی الله وساتي خو د حکومت نه زموږ دغه مننه ده چې موږ سره نه په هغې باچۍ کې چا کومک کړی او نه په دې کې ماشاءالله ستا احساس ته سلام دی مورجانې آفرین شه په تاسو زه په تاسو غوندې خویندو میندو باندې ویاړم او دا د فخر ځای دی واقع چې تاسې همت کوئ خپل کورنۍ دپاره خپل فامیل لپاره هلته تا ته کونډې تورسرې در په غاړه دي یوازې په موجوده حکومت نه زمونږ دا خپرونه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې تجاران خویندې ورونه چې تاسې ګورئ یا پښتانه خصوصا د افغانستان په دغسې بېوزلو کونډو رونډو مخکې مې یادونه وکړله چې دی د مسې نه دلته ناست نه دي د مجبورۍ نه ناست دي د بدې ورځې نه ناست دي نو زما خپله چې زه دلته لومړی را داخل شوم نو یو رقم ډېر د خفګان احساس مې وکړو ولې چې زه په کور کې خور او مور لرم نو تاسو ټول نه هیله کوم که ستاسو هر څومره وس کېږي موږ سره کنټیکټ وکړئ نو د کمرې په مخامخ به ستاسې کومه مرسته چې کوئ هغه به دې مورکۍ ته موږ لاس په لاس پالو نو تاسو ټول نه هیله کوو چې مرسته وکړئ کومک وکړئ د داسې بېوزلو ناچارو سره چې اوس داسې یو مرسته وشي که نه موږ سره په لاس ما سره دي استاد سره نو موږ به د غریبو ښځو لا ورسوو نومونه به یې نه اخلم خو نن سبا داسې غټان دي داسې ملکان دي په خدای ما سره یو مرسته شوې وه په روژه کې دغه کالین او دا سامان مې پرې واخېسته سم نیمه مانه هغه چا واخېسته چې زما نوم چا ورکړی خو نوم به یې نه علم هغه سم نیمه مانه حدیث شریف دی مور وي د ځمکې د پاسه چې څه کې د ځمکې لاندې به ځواب ورکې هغه چا در سره ارس کړي که نه هغه به خامخا الله ته ورځي خامخا دغه دې ته زه تللی یم کور ته ما دې سره تقریبا 4 کاله کېږي چې ما دې سره لیده کاته کړي خو دې ته ما سوال وکړم الخیر دی استاد ته خو بلدي زه ښځه ذات یم نشم وتلی ته ما سره دومره ودرېږه د رور په حیثیت باندې چې زه دغې ښځو ته دغه ماشینونه دي 40 ماشینې دي دغه دو ته ورکړي دي نور م غواړم زما کار شکر الحمدلله چې هر څوک راشي کامیاب دي زه اوس هسپتال نه رالم ناروغ م زما موږ دا کار الله دې صحت درکړي تاسو ته ژوندی اوسي هغه ما دې ته وویل ما یو 40 نفر راته اوس بیا ما کوټوال صاحب ویلي ډاکټر چې زه تا ته نور هم 100 ماشینه غواړي هر څومره غواړي زه تا ته ماشینونه در کوم په خدای داسې ښځې چې دا وړی ما سره په لاس رګي په لاس یې کوي د ماشین وسه نه لري د شیشې نه لرو د بیټرۍ نه لرو چې غرمې له دا ښځې وخوري بېګا ته یې نه لري دا ډېرې مجبورې ورځي په خدای واده خادی له څوک لاړ شي موږ پسې دا یخته نښتي وو دا تاسو نه بویځي تاسو نه دا کوي موږ بیا هم خپل همت د لاسه نه ورکوو دا دونه سختې دي دا وارې ورینه کېږي
کینچي کېږي دا بیا انځل کېږي دې نه بیا ګوره دا ازغي سوټي موږ موټي شرکت هم تللي د دې پروسه موږ ولیده واقعیت سخته ده ډېره سخته ده د دې دغه خو موږ ډېرې مجبورې ورځې نه لګې او زه د دې ښځو په دغې راوتې یم چې زه د هغې تجارانو ورونو نه چې زمونږ خپل افغانان دي په بار ملکونو کې دي دلته دي حج ضرور نه دی ولا زه حج له لاړم ما دا خیرات وکړو نه دغې شیخ مصري کې هم هاشم دی دا خیرات هم دی دا هر څه دي دا هر څه دي زه تاسو کور په کور وګرځوم دیوال نه لري دروازه په خدای زما دغه مور ده قسم په خدای دا ګیټ نه لري داسې وایي ټوله شپه زه دغه یم کراګ ور ورکوي چې زه داسې ویرېږم چې په ما غله څوک رانشي که نه دا په 10 روپۍ ما سره کار کوي چې دا ماشین نشي کولی دا دغه ما سره په 10 روپۍ کار کوي کیلو په 10 روپۍ مهاجره ده خپل وطن له راغلې ده ساري مو جوړل زه افغانستان ته رالم او د دې نه خو پاکستان خو چا خیرات راکو نو زه داسې دغه شم چې ولې افغانستان کې دغه کالینې دي دا موږ خپله جوړو ګوره د افغانستان په دغې کې خپله جوړو موږ دلته هېڅ شی نه لرو د کالینې دا لزی پاکستان له پاکستان کې په خپل لیبل وای دا وړي هغه په خپل نوم کوي جوړو ما زنم په پاکستان کې چې شی دی چې موږ د دې خپل مکمل سامان نه لرو دغه تار رنګيږي د یو رقم لا تاري چې هغه رنګ موږ سره بيخي شته نه دي ما اوس نوې کار شروع کړی نه زه وسلرم نه دغه استاد وسلري د 15000 روپو نه موږ دا شروع کړی دا نور هغه تاسو کوي قضاوت تاسو خوشاله اوسئ خبره دې ډېرې دردونکې دي وایي بنده حیران خدای مهربان د خاوند یو نمبر یا د ستا خپل نمبر دلته وی او مخامخ ټولو لیدونکو ته که څوک د سره مرسته هم کوي نو مستحق هم که څوک په موږ باور نه کوي نو مستحقا قدر لیدونکو دې مورکۍ سره د دې خبرې واقعا ډېرې دردونکې دي او ډېرې ژړونکې دي نو تاسې خپلو ستورسرو ته وګورئ هغه خپل سترګو ته ودروئ خو د دې مور سره یوازې دې سره نه دې سره کومک وکړئ دې بل د نورې کونډې منډې غریب بېوزله لري هغوی سره به کومک کوي به انشاءالله ولې نه کوم زما د ورځ په قیامت غار د 2 روپۍ دي یم په هغې آخرت کې زما ګریوان د 2 لاس خو زه به یې 2 ته خامخا رسوم دا داسې غریبي ما ته راشي زه یم زما وس نشته که چا زما پوښتنه وکړه زه به ستاسو وکړم بلې دا د مونږ خو رسنۍ والا یو میډیا والا یو سوشل ورکران یو یوټیوبران یو مونږ رالو ستاسو غږ مونږ د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسو افغان پښتون مسلمان چې هر چیرته وي ستاسو غږ دا ور رسو تاسو خپل نمبر مهرباني وکړئ سمه سپراتاوي دغه کارت دی تی هم دې کارت نه وایه زه خپل سپراتاوي 19 یو سل شپېته نهه شپېته یو ځل بیا وایي ځان سره نوٹ کړه او مورکۍ سره مستقیما رابطه وکړه یو ځل بیا وایه سپراتاوي 19 یو سل شپېته نهه شپېته اوس دې کارت هم وګوره صحیح دی او صحیح دی نمبر مې صحیح دی عرض کیږي او دا مې خپل نمبر دی تاسو ځان سره موالک دغه ان شاء الله کوټوال ګلدوزي زاهده کوټوال ان شاء الله ډیره مننه مرجان خوشاله اوسئ خوشاله ژوند دی اوسئ ډیره مننه مونږ غږ دی وایو خوشاله قدرمن لیدونکو بیا هم ښه راغلاست دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه د جواز سیدي د لاسي صنایع او قالینو ګنډلو شرکت خپرونه هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي تر بلې یو نوې خپرونې سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د ګنګري خان کې کاږئ تر بیا ښې چارې ښه وختونه لوی الله مال د خدای په امان